مطبوعاتي ریپورټونه د انتخابي کمیشن د چارواکو د خولې وایي چې انتخابي کمیشن نن د 9 په ورځ سپریم کورټ کې جمع کړي خپل ریپورټ کې ویلي چې په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره هغوی ته فنډونه نه دي ترلاسه شوي ځکه چې د مرکزی بانک لخوا لا هم فنډونه نه دي منتقل کړي شوي. همداراز د خزانه وزارت هم عدالت ته خپل ریپورټ جمع کړي چې پکې د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه وزارت په دغه ریپورټ کې د مرکزی کابینې پریکړه او د دې معاملې پارلمان ته د لیږلو تفصیلات هم شامل کړي دي. د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 3 کسیزه بنچ په دې اړه چیمبر کې اورونه کوي او د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه عدالت په دې معاملې باندې سوخ هم امر جاری کولی شي. سترې محکمې نن د اپریل په 18 نیټه پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د 21 ارب روپو فنډونو جاری کولو په حواله د ریپورټ جمع کولو امر کړی وو. قانون پوهان وايي د سپریم کورټ د رولز مطابق ستره محکمه په خپل حکم د عمل درآمد لپاره په چیمبر کې اورونه نشي کولی او دوی دا پوښتنې هم راولاړوي چې سپریم کورټ یوازې په پنجاب ایالت کې انتخابات ولې کول غواړي او عدالت دغه شان چټکوالي د خیبر پښتونخوا انتخاباتو لپاره ولې نه ښایي. هغه باندې رجسټرار آفیس اعتراض ولګولو چې دا تاسو مینټینیبل نه دی، تاسو الټرنیټیو ریمیډي ته لاړ شئ. اوس سپریم کورټ په دې قضیې کې د کې پی کې د انتخاب حواله سره هغه های کورټ ته لاړو. اوس خبره دا ده چې هغه های کورټ فورم وو نه دا خبره خود د څلور ججز چې کم دي، جسټس منصور علي شاه، جسټس یا افریدي، جسټس مندوخیل او جسټس عطر من الله خواندې باندې دا ډسمس کړیو چې دا قضیه الریډي په د پېښور های کورټ کې او د لاهور های کورټ کې پینډینګ دي. الته د فیصله وکړي نه دا اوس ډیر لوی کنفیوژن دی. ښکاره دی چې 13 ورځ قومي اسمبلی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن ته د 21 ارب روپو نه ورکولو تحریک یو ځل بیا په دروند اکثریت سره رد کړی دی او د قانون د مرکزی وزیر اعظم نذیر تارړ وینا وه چې عدالت د یو تن د خوشحالولو لپاره په پنجاب کې د انتخاباتو امر کړی دی. سیاستمداران وایي پارلمان د هیواد آئین جوړونکې اداره ده او د سپریم کورټ ترڅنګ باید چې د پارلمان د فیصلو هم احترام وشي. خیبر پښتونخوا کې 90 ډیز نشته او دلته مطلب 90 ډیز شته. دا داسې خبره چې دا شکوک و شبهات پیدا کوي او چې کوم ځای کې شکوک و شبهات پیدا شي نو هغلته فیصلې منلو کې بیا چې کوم دی نو مشکلات دي. نو ښه خبره دا ده چې موږ د آئین په بنیاد د یو بل حیثیت ومنو. د عدالت خپل حیثیت دی، د هغې مطابق د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند مخکښه مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری ویلي د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د مرکزی بانک لخوا په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره فنډ نه جاری کول د عدالت د حکم نه منلو سره سم دي او باید چې سپریم کورټ د وزیر اعظم شهباز شریف او مرکزی کابینې خلاف د عدالت د سپکاوي کاروایی وکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.